د هغې نه بعد دا یو خور سوال کړی دی چې ښځه خاوند په کور کې دننه لنډې تنګې جامې استعمالولی شي او که نه؟ الجواب اصل دا دی، ګوره یاد کړئ دا خبره، اصل دا دی بنیاد چې ښځه به ځان ښایسته کوي نارینه ته او نارینه به ځان ښایسته کوي ښځې ته په هر هغه طریقې سره چې هغه شریعت روا کړي. الله وی ولهن مثل الذي علیهن، د دې زنانو هم داسې حق دی لکه څنګه چې په دوی باندې د نارینهو حق دی. نو د دې بعضو دا سوچ دی چې زنانه به موږ ته ځان ښایسته کوي او موږ به دغه شان ګرځو. د یو نیم ته چې وګوري سړی وایي چې یا الله د ده سره به دا ښځه ګزاره څنګه کوي، خو د دم ګوره دا ارمان دی چې زه کور ته ورشم او هغوی ځان سم سنبال کړی او خوشبویي لګولي او د ده سره به 2 منټه کیم نه نی. ځکه د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بارک راځي وی چې انی لاتزین لامرأتی کما تتزین لی، او زه وی ځان داسې ډولی کوم، ځان ښایسته کوم لکه څنګه چې زنانه ځان ښایسته کوي ماته. او کله چې به یو روایت کې راځي کله چې به کور ته ننوتو د درس نه بعد او شاګردان به ورسره وو، نو په دې ویښتو کې به یې لون لاسو او دا ږیره به یې برابر کړه، پټکی به یې برابر کړو. د هغو دې تپوس کړو کور ته چې ته ننوځي دا کار وکړي، سړی کور نه راوځي ځان سیټ کړي. هغه ورته وایي چې کور ته ننوځم زما د زړه غواړي چې زه کور ته ورننوځم زما به یو ښایسته زنانه نظر پرېوځي. دغه شان د هغې به هم زړه دا غواړي چې زما خاوند بار نه راشي او په یو ښایسته شکل کې راننوځي. نو دا د هغې هم حق دی او ستا هم حق دی. او چې اوس ته کور ته ورننوځي او په داسې زنانه دې نظر پرېوځي چې طبیعت ته لښه خراب کړي، سره د ګیلو او شکو او د چغو چغارو ورننوځي او په بد حل. زمونږ په زنانو کې یو بل عجیبه کار دی سبحان الله، لکه بهر ځي له ځان ښایسته کوي، لکه اوس د چا پروګرام دی واده دی روټۍ هلته به ځان ښایسته کوي، هلته زنانه دي او دا ځان ښایسته کوي. هغه د چا دپاره چې ځان ښایسته کول په کار دي. غریب حقه به واده په شپې چې لیدلې وه ښایسته بیا د هغې نه بعد قیسه ختمه شوې ده. او ځکه په کور کې که د زنانه 25 جوړې پرتې مزېدارې او خاوند ورته وایي چې دې جوړو کې یو جوړه وچوي دا د غم خادۍ دي، یعنې تا ته دا اچولو نه دي، دا د غم خادۍ دي. خاوند ته یو جوړی د هغې بیخ بنیاد ویستی دغه په مخه په کور کې یو بیا وایي د خاوند را سره زړه نه لګي، نو خود به زړه نه لګي. دا د دې زنانه په لاس کې دي چې د خاوند د زړه خپل طرف ته راکاږي د الله په توفیق سره او طریقه یې دا ده. دقه شان دا خاوند دی چې دی به ځان ښایسته کوي، خوشبو استعمالول، خوله صفا ساتل، چې د زنانه سره کله میلاوي کپړې دې صفایي، یا که دې صفا نه کپړې ورشه ولایم به کپړې صفا کړه، د هغې نه بعد د زنانه سره میلاو شه. و جو سړی د کار نه راغی په بد حل دی هغه حل کې پرېوتو په کټ کې او د زنانه سره خوا کې، دا حقایق چې دې نه ځان غافله کول نه دي پکار. د دې دلاسه ګوره رشتې کمزوري کېږي، دا وړې خبرې نه دي، رشتې کمزوري شي. خصوصا نن سبا دا دور چې دی د فتنو ده او د نټ ده او د فیسبوک او د ټیک ټاکو دور دی، نو ډېر لږ خلک دي په دعوې سره یې وایم دا مې شک نه دی او دا مې بدګماني نه ده، ډېر لږ خلک دي چې الله د دې فتنو نه ساتلي دي او نور موږ پکې لیدلي دي داسې دعوېدار دي د دین، ته به وایي چې څوک دی او هغه هم دا جاخې ټولې ګوري دا فلمونه او دا سندرې والعیاذ بالله. په دې دور کې چې یو سړی په دې فتنو کې اخته او دا زنانه ګوري دا ډمانې دا فحاشې فاسقات فاجرات، نو د هغوی د هغه لباس او د هغه هر څه د لاسه د خپلې ښځې نه بیا زړه تور شي. اگر که دا درته ووایم دا خبره یاده کوي چې دا زنانه دا چې د فحاشیانې کوي او د فسق او فجور کوي،
دوی ګورې یعنی په ګینټو ګینټو میکپ یې او په ځان یې سسنې کړي د هغې نه بعد بیا دا خلک په فتنه کې وراچي هر چې کور کې کومه زنانه ده نو خو ساده غریبه په دې قصو نه پوهېږي خو زنانه له پکار ده چې خاوند ته ځان سنبالوي او ځان ښایسته کوي چې د ده دا زړه بل طرف ته نه اوړي خو دا درته ووایم بیا درته هم دا وایم که ستا کور والا تا ته ځان ډېر هم سنبال کړي او ته په دغه فتنو کې پروت یې نو هم مشکله ده چې ته دې فتنې نه راوځي شیطان به دې پرېنږدي او دغه شان دا فتنه بیا د زنانو سره هم ده دا فتنه د زنانو سره هم ده او ډېرې کمې زنانې دي چې هغه الله د دې فتنو نه ساتلي دي او په دې موبایلو پوهېږي هم نه ګنې داسې زنانه پکې شتي چې هغه دا فیسبوک او دا ټیک ټاک او دا کیسې میسې دا ټولې ورته معلومې دي او لګیا یې پکې نو سړي له هم پکار ده چې د خپلې ښځې خیال ساتي اوله کې او بیا د هغې سره داسې معامله داسې طریقه چې د هغې زړه د ده نه وانه وړي نو د هغې یو طریقه دغه ده چې سړی ځان صفا سوتره ښایسته ساتي چې اوس ورننوځي او بد حاله او بیا پکې د نسوارو شوړم لګولي نو هغه خو څه نه وایي نو خو زموږ ښځې خو درنې ښځې دي پښتنې هغه ته خاوند ته ویلی شي چې تا رسخه مینځي یا څه په بد حال خو زړه کې خو خبره لازم راځي په دې څوک نه پوهېږي که نه پوهېږي په دې خو ماشوم پوهېږي خو غریبه احتراما څه نه شي ویلی نور په زړه باندې پولۍ ولاړي خو څوک ویلی نه شي نو عبدالله بن عباس به ځان ښایسته کوو چې کور ته ورننوتو نو اولنۍ مسله دا ثابته شوه چې ښځې له پکار دي چې خاوند ته ځان ښایسته کړي او خاوند له پکار دي چې ښځې ته ځان ښایسته کړي و دویمه مسله دا یاده کړه دا بنیادي مسله ده چې ښځې له جایز دي چې هغه د خاوند په مخ کې هر قسمه لباس اچولی شي او خاوند له جایز دي چې هغه د ښځې په مخ کې که هر قسمه لباس هغه اچولی شي دواړه د یو بل په مخ کې هر قسمه لباس اچولی شي اگر که لنډ تنګي اگر که عورت پکې ښکاري او زما مسلې او زموږ د درسونه ګورې ښه واضح ځکه چې د اوسه پورې مولیانو دا خلک په تیرو کې ساتلي دي بعض مسلې وایي د عوامو نه دي او بعض مسلې چې د پردي دي او بعض چې جوړې دي او بعض اختلافي دي او د هغې د لاسه د عوامو دغه حال دی چې د دین په لسمه برخه باندې هم په صحیح طریقه نه پوهېږي حدیث کې دا راځي د معاویه القشیري رضی الله عنه روایت دی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله عوراتنا زموږ د عورتونه ما نأتي منها وما نذر یعنی کم پکې ښکاره کولی شو کم نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته احفظ عورتک د خپل عورت خیال کوه الا من زوجتک او ما ملکت یمینک یو سوای د خپلې ښځې نه او د وینځې نه دا درته بیا ووایم زه په مخه د وینځې ټکي سره وایم د دې بعضو عوامو دا سوچ دی چې وینځه د نوکرې او خادمې ته وایي نه وینځه هغه ته وایي چې د کافرانو نه په جنګ کې راوستی شي او په پیسو واخیستی شي پخوا به دا وي اوس نشتي نو کور کې خادمه یا نوکره دې ته وینځه نه ویلی کېږي هغه صحابي وي یا رسول الله وی که چېرته دا خلک د یو بل سره ګډوډي نو بیا وی کوشش به کوي چې څوک د عورت ویني هغه صحابي وی یا رسول الله اذا كان احدنا خالیا چې سړی یوازې وی الله احق ان یستحیا منه من الناس بیا الله ډېر حقدار دی چې حیات یې وکړي دا امام ترمذي دا روایت راوړی دی او صحیح روایت الحمدلله دریمه مسله دا یاده کوي چې دا کپړې که دوی هر قسمه استعمالي جایز دي خو د هغې یو څو شرطونه دي لکه مثال هسې د سړي دپاره هغه کپړې استعمالول ناروا دي چې د ګیټو نه لاندې لکه اوس یو سړی دا مسله واوري چې د ښځې په مخ کې هر قسمه لباس اچولی شي او داسې لباس استعمال کړي چې پنسې د ګیټو نه
لاندې دا جایز دي دا خو جایز دي دا بله مسله ده بیا دا ناجایز دي بیا دا حرام دي ښه دغه شان خالص سور رنګ د محققین و علماء دا قول دی چې خالص سور رنګ د سړي دپاره ناروا دی نو اوس هر قسمه لباس ته معنه دا هم نه چې سور رنګ دی استعمالوي دغه شان ریخمو کپړې چې د اصلي ریخمونه جوړ شوي د دې استعمال د نارینهو دپاره حرام دی دغه شان د کافرانو خاص لباس نه به زنانه استعمالوي نه به نارینه استعمالوي او دغه شان هغه کپړې چې هغه د نارینهو دي خاص هغه به زنانه نه استعمالوي او چې د زنانو خاص دي هغه به نارینه نه استعمالوي د دې یو څو خبرو دې پکې خیال وکړي او د دې نه علاوه چې هر قسمه لباس استعمالوي نو هغه استعمالولی شي